سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس بیخي دلته یو څو یاران دي ملګري دي هغو سره ما او راشد ودرېدو دغه ځای مو خوښ شو دا لایټس او دې کې یو خپل رښکونو راشده نو زمونږ زړه یو هوا وخوړه راشد یو څو شعرونه به شریک کړو بالکل نو زه یم چې اول را سره ته ترنم شریک کا او بیا به چې کوم دی زه یو کوشش وکړم چونکې زه صدر صاحب یم او ته یوازینی شاعر تاسو ګورئ د روایاتو نه خلاف مه ځئ نو داسې کار دی دا روایتي کارونه خو هر څوک کولی شو دا او تا سره ځکه اختلاف نه لرم ستا په خیالونو کې جدت نشته نو څه ملګري لګیا دي اخوا د هغو کارونه هم روان دي دا ملګري به هم انټرټین شي دیو د خپل کار کوي او موږ به خپل کار کوو زه وایم چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه زه چې دا بهر ماحول وینم دا ګاډي زره ته به په واشنگټن ډي سي کې ډے ټو ډے نو دا فضا موتر کا په خپل خپل څو شعرونه ډالۍ کوم ارشاد او په ترنم کې ډالۍ کوم داسې ترنم وکړه چې د دیوالونه یې جوړ باچاجي او ترنم ویلې دی هغه به زه ډالۍ کوم ارشاد راځه په خیر شعرونه واوره ګلو کازغې او لګولې دی ډېره زیاته مننه کوم تاسو واه ګلو کازغې او راوباسلې راوړه دا کیمره جی ګورې دا ملګری د بهر نه راغی او د دومره مینه ده چې اوس پته نه لګي خو شی مخکینی لګولو دانش دانش صرف سره چې ناست دی اوس واوره اوس یې نیغ په نیغه واوره زه یو کلام ډالۍ کوم زوړ کلام دی باچاجي ویلې ته به ډالۍ کې که درخواست د تولید نه ډالۍ کوم ارشاد جی لوګې لوګې دې کړم مهور دې نه کړم آها لوګې لوګې دې کړم مهور دې نه کړم سوړسویلې دې کړم مشهور دینا کړم لوګې لوګې دې کړم اور دینا کړم نندي راو قتل پډک محفل کې نندي راو قتل پډک محفل کې خشوا د خلکو د پیغور نه کړم خشوا د خلکو د پیغور نه کړم سوړسویلې دې کړم مشهور دې نه کړم لوګې لوګې دې کړم اور دې نه کړم ډېر یو شعر ارشاد شونډې دې پرانستې او چپاتې شوې شونډې دې پرانستې او چپاتې شوې لمبا لمبا دې کړم ټکور دې نه کړم لمبا لمبا دې کړم ټکور دې نه کړم سوړسویلې دې کړم شور دې نه کړم لوګې لوګې دې کړم اور دې نه راشد ډېر ښه یو دوه شعرونه ستا اجازت کې زه به شریک کړم زمونږ دا کیمرامین کې ستړی شوی نو ستا اجازت ته زړګیا دا هم د شعر مین دی ما ته یو کلاسیکل کلام را یادېږي د ساحل صاحب کلام دی ما ته دې ټول ژوندونه ارمان کلاړې ما ته دې ټول ژوندونه ارمان کلاړې د زړه بازار دی راته وران کلاړې ماته دې ټول ژوندونه ارمان کلاړې
ماته دې ټول شعر دی راشده پوی دې د مینې په دستور نشوما پوی دې د مینې په دستور نشوما نن دې تار په ما د خپل نظر تاوان کولاړې په ما د خپل نظر تاوان کولاړې ماته دې ټول ژوند نرمان کولاړې ماته دې د زړه بازار دې راته وران کولاړې ماته دې ټول اخري شعر په کې راشده جمال دی یو جلال دی بل زورور جمال دی یو جلال دی بل زورور جمال دی یو جلال دی بل زورور نن دې تار تار رات گریوان کھولاڑے نن دې تار تار رات گریوان کلاړې ماته دې ټول یو شعر ارشاد لوګې لوګې دي دو هوښیار نظران هاي هاي لوګې لوګې دي دو هوښیار نظران ساده سایل هاي 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 ساده سایل دی پی حیران کلاړې ماته دې ټول واه 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 راشد ډېر زیاته معنا کوم بس دا خالص د ده دپاره سوچ جانان رازی رازی زه به سر تورایما مونږ چې توان رازی رازی زه به سر تورایما سوچی جانان رازی رازی زه به سر تورایما مونږ چې توان هاي هاي. رازی رازی زه به سر تورایما ډېره زیاته مننه کوم یو شعر وټوم ارشاد دا غټي غټي رڼي اوښکې دا سبق ورکوي دا غټي غټي رڼې اوښکې دا سبق ورکوي چې مې افغان رازي رازي زه به سر تورایما مونږ چې توان رازي زه به سر تورایما وا 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 د ټولو ملګرو د اوریدونکو کوم چې شاته هم ملګري ولاړو که پې خوشحاله شوي خو ډېره مننه یې کوو او که زمونږ دغه سندرې د هغو خاطر پې دروند شوی یا د هغو کار د زړه ښکار شوی نو بښنه غواړو تاسو ته ستونزه مشکل خو نه ډېره زیاته مننه ډېره مننه کوو دا ستاسو شعر شناسي ده د ادب مینه ده زمونږ یوازینۍ مدعا ده راشده اوس که نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوه لا سره شوه مونږ خو خبره تر دوکانونو راټوره ورسوله شاته ګاډي روان دي دا ملګری چې یو لاروی و دی هم سندرې راکړي د باجوړ دی او نور پرست چې لکه نور پسې تاویږي مخ مې داسې په دلبر پسې تاویږي چېرته چې سندرې نو دا به ځان ته خلک راکاږي دا به انسانان راکاږي ځکه چې دا د ژوند یوازینی سافت اړخ دی دا مینه ده دا خوشحالي ده نو د نن دغه ناڅاپي مشاعره په دې دوکان کې سرته رسي ښاد اباد بریالي اوسئ د الله په امان